السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله مند یم چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. د ستاتیک څلورم درس ده. په دې درس کې موږ د اهمیت وړ ارقامو باندې یا سیګنیفیکنټ فیګرز باندې بحث لرو. همدارنګه د اعدادو د راونډاپ په قاعده باندې یا راونډینګ اف نمبرز باندې غږیږو. یعنې موږ ته یو عدد راکړل شوی، کومه شی کولی شو چې عدد راونډاف کړو او په ډایمیژنل هوموجینیټي باندې بحث کوو. لومړی خپله راځو دې اهمیت وړ ارقامو ته یا سیګنیفیکنټ فیګرز ته چې له دې نه هدف څه شی ده. دا په یو مثال کې واضح کوو. د اهمیت وړ ارقام په یو مثال کې واضح کوو. پر دې مثال موږ ته طول راکړل شوی ده، یو لینت، او ما د دې طول اندازهګیري چې کړې اندازه یې راغلې ده 0.5 سانتي متره. د دې لینت اندازه څومره راغلې؟ 0.5 سانتي متره. کله چې ما اندازهګیري کړه همدغه لینت یو بل شخص اندازه کړه چې هغه اندازه راغله 0.25 سانتي متره. 0.25 سانتي متره. اوس چې ما کله دا اندازهګیري کړه نو د اهمیت وړ ارقام څه دي؟ اهمیت وړ ارقام موږ ته د یو اندازهګیري څه ښیي؟ د یو عدد یا د یو اندازهګیري شوي کمیت د مقدار اکیورسي ښیي یا څه ښیي؟ دقت ښیي. څه مطلب؟ اوس ما همدا کمیت چې دا اندازهګیري کړ په یو عدد مې بیان کړ که نه، ارقام یې دا دي. څو ارقام لري؟ درې د اهمیت وړ رقمونه لري. 1 2 3. او دا بل شخص چې اندازه کړي د اهمیت وړ رقمونو شمېر څو راغلی؟ 1 2 3 4. 4 د اهمیت وړ رقمونه لري. څه مطلب؟ مطلب دا چې دې شخص ما نه په اندازهګیري کې ډېر دقت کړی، یعنې د اندازهګیري اکیورسي څه ده؟ زیات ده. اوس له دې نه مطلب څه ده؟ مطلب دا ده، ګورئ ما چې دا کمیت اندازه کړی د هغه مقدار راغلی 0.5. 0 سانته پوره راغلی او بل سانت په څو برخو ویشلی؟ په 10 برخو ویشلی، 15 برخې مې پکې اخیستي. مطلب چې تر په 10 برخو باندې چې یو سانت وویشم یو برخې ته چې وي ملي، یعنې ما په اندازهګیري کې تر ملي پورې دقت کړی. څه مطلب؟ زه لرم یو سانت په 10 برخو ویشم 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ما چې اندازهګیري کړې دا بل سانت چې راغلی 0 سانت نه وروسته چې کوم سانت راغلی هغه مې په څو برخو ویشلی؟ په 10 برخو. څو مې پکې اخیستي؟ 15. یعنې کله چې سانت په 10 برخو وویشم یعنې 10 ملي شو که نه؟ 10 ملي یعنې د ملي تر ملي پورې ما څه کړه؟ په اندازهګیري کې دقت کړی. څو ملي؟ 1 2 3 4 5 تر ملي پورې درجه پورې ما څه کړه؟ دقت کړی. دا بل شخص څه وایي چې ما کله اندازهګیري کړې 0 سانته پوره راغلی، بیا 2 ملي راغلی، بیا ملي نه خوا هم 2 ملي نه خوا هم یو مقدار څه شوی راغلی. یعنې مطلب دا چې ما په اندازهګیري کې له ملي نه خوا هم دقت کړی، یعنې له ملي نه خوا. څه مطلب؟ اوس همدا هغه د 2 ملي 0 سانته پوره راغلی 2 ملي 1 2 ملي. بیا وایي که چېرته زه ملي په څو برخو وویشم؟ په 10 برخو. په 10 برخو کې څومره برخه مې اخیستې؟ 15مه برخه. یعنې د ملي نو وروسته مې هم څه کړی؟ دقت کړی. یعنې د اندازهګیري دقت مې له تا نه څه ده؟ ډېر ده. تا تر ملي پورې دقت کړی په اندازهګیري کې، ما له ملي نه هاخوا هم څه کړی؟ دقت کړی. که چېرته ملي په 10 برخو وویشم نو 15 برخې مې بیا پکې څنګه کړې؟ اخیستې. نو د اهمیت وړ ارقامو له شمېر نه مطلب څه ده؟ د یو عدد چې عدد معمولا د یو کمیت مقدار اوسي یا د شیانو شمېر اوسي، د همدغه عدد څه ده؟ اکیورسي یا دقت ده. لکه دلته چې ما د دې کمیت مقدار راوسته 3 او ده راوسته څو؟ 4. یعنې د شخص د اندازهګیري اکیورسي یا دقت له ما نه څنګه ده؟ زیات ده. اوس چې کله ما ته یو عدد څوک راکوي څنګه کولی شم چې ورته ووایم چې دا څومره د اهمیت وړ رقمونه لري، یعنې د اهمیت وړ رقمونو شمېر یې څومره ده. ځینې قاعدې چې دا قاعدې باید په نظر کې ولرو. اوله خبره، کله چې موږ ته یو هول نمبر راکړل شوی وي، هول نمبر کې بیخي صفر نه اوسي، نو ټول یعنې مکمل عدد راکړل شوي دا ټول عددونه چې ارقام چې دي د اهمیت وړ دي. څه مطلب؟ زه لرم 25 6. اوس دا څو د اهمیت وړ رقمونه لري؟ صفر نشته پکې، 1 2 3 درې واړه د اهمیت وړ رقمونه، یعنې 3 د اهمیت وړ رقمونه لري. یا بل عدد لرم
450 دا سود اهمیت وړ رقمونه لري 3 کبل دوه ورته ورکړم سود اهمیت وړ رقمونه لري 4 یا شپږ اته نهه پنځه دوه سود اهمیت وړ رقمونه لري 0 پکې نشته 1 2 3 4 5 د اهمیت وړ رقمونه لري که چېرته څوک پوښتنه کوي چې که 0 رامنځته شي سود اهمیت وړ رقمونه لري 0 که چېرته 0 د دوه اهمیت وړ رقمونو منځ کې راغلی و نو دا 0 هم د اهمیت وړ رقمونو شمېر کې څنګه کېږي اضافه کېږي څه مطلب که زه ولرم 5 0 2 سود اهمیت وړ رقمونه لري 3 دا 0 چې د اهمیت وړ رقمونو منځ کې راغلی دا هم د اهمیت وړ رقم دی 1 2 3 که چېرته داسې وشي سود اهمیت وړ رقمونه لري دا دواړه صفرونه د اهمیت وړ دي 1 2 3 4 5 د اهمیت وړ رقمونه لري که چېرته ولرم سود اهمیت وړ رقمونه دا دوه صفرونه د اهمیت وړ رقمونو منځ کې راغلي دا هم چیرې د اهمیت وړ دي 1 2 3 4 د اهمیت وړ رقمونه لري خو که چېرته څوک پوښتنه کوي چې صفرونه که د هول نمبر په شروع کې راغلي نو بیا دا د اهمیت وړ رقمونه نه دي هغه بیا مشکوکه خبره ده چې ده فرض مثال اوس ماته څوک وایي دا سود اهمیت وړ رقمونه لري دا اوس انکلیر ده واضح نه ده چې دا سود اهمیت وړ رقمونه لري کېدای شي یو د اهمیت وړ رقم ولري کېدای شي دوه د اهمیت وړ رقمونه ولري کېدای شي درې د اهمیت وړ رقمونه ولري کېدای شي څلور د اهمیت وړ رقمونه ولري نو کله چې 0 د یو هول نمبر په شروع کې راځي دلته موضوع واضح نه ده چې څو د اهمیت وړ رقمونه لري نو د دې په خاطر چې موږ دغه مشکوکوالی له منځه یوسو او ماته څوک یو عدد راکړي ماته وایي چې 3 اهمیت وړ رقمونو پورې پرېږده یا 4 اهمیت وړ رقمونو پورې پرېږده تر مشخصې شمېر اهمیت وړ رقمونو پورې پرېږده یعنې راته بیانې کړه نو زه څنګه چل کوم دا عدد چې صفرونه په شروع کې راغلي د عدد لیکنې په علمي طریقه ساینټیفیک نوټیشن په شکل لیکو یا هم انجینرینګ نوټیشن په شکل لیکو بیا ورته د اهمیت وړ رقمونو شمېر واضح کړو څه مطلب که چېرته زه ولرم 250 3 0 اوس دا واضح نه ده چې دا څو د اهمیت وړ رقمونه لري کېدای شي 2 ولري کېدای شي 3 ولري کېدای شي 4 کېدای شي 5 ولري نو دې په خاطر چې ماته څوک وایي ماته په دې عدد کې 2 د اهمیت وړ رقمونه پکار دي نو زه چې کوم دا عدد د عدد لیکنې په انجینري طریقه لیکم انجینرینګ نوټیشن 250 ضرب 10 په توان دي 3 یعنې په داسې شکل لیکم چې دغلته د 10 په توان دي 3 10 په توان دي 4 10 په توان دي 6 10 په توان دي نه داسې څنګه ضرب شوي وي یعنې انجینرینګ نوټیشن په شکل یا داسې لیکم چې 15.2 ضرب 10 په توان دي څو کومه 4 دا مې په ساینټیفیک نوټیشن په شکل ولیکل اوس څو د اهمیت وړ رقمونه لري 2 که چېرته څوک راته ووایي چې 3 د اهمیت وړ رقمونه ولري 15.2 صفر ورکوم ضرب 10 په توان دي څو کوم 4 اوس څو د اهمیت وړ رقمونه لري 3 دا صفر چې اشاریه نه وروسته اوس راځي دا هم د اهمیت وړ رقم کې حسابېږي یا که داسې ماته څوک ولیکي 15.2 صفر 2 صفر ضرب 10 په توان دي 4 اوس همدا عدد چې دا اوس ما څو د اهمیت وړ رقمونه لري 2 4 د اهمیت وړ رقمونه لري اشاریه نه وروسته چې کوم صفرونه راځي دا هم چې دي اوس د اهمیت وړ رقمونو کې راځي یا کولی شم چې همدغه شکل کې ولیکم چې 250.2 صفر ضرب 10 په توان دي څو 3 انجینرینګ نوټیشن کې اوس چې څو 4 د اهمیت وړ رقمونه لري یا داسې ولیکم 5.3 صفر ضرب 10 په توان دي 3 دا اوس څو د اهمیت وړ رقمونه لري 5 د اهمیت وړ رقمونه لري نو کله چې موږ ته داسې یو عدد راکړل شوی چې هول نمبر اوسي او مخکې چې اوسي صفرونه اوسي مطلب مې د صفرونه دا ده اوس لکه زه لیکم 250 صفر دلته اوس داسې عدد ونه اوسي که چېرته اوسي نو دا بیا چې بیا صفرونه هم د اهمیت وړ رقمونه دي نو دا بیا موږ چې کړو انجینرینګ نوټیشن یا ساینټیفیک نوټیشن په شکل یې لیکو چې څومره د اهمیت وړ رقمونو شمېر یې موږ نه غوښتلی وي هغومره ورته ورکوو یا پر مثال داسې یو عدد زه لرم 25 2 صفره ماته وایي چې ماته دا عدد د دوو اهمیت وړ رقمونو په شکل ولیکم دا کومه شی لیکم دا داسې لیکم 25 2.5 ضرب 10 په توان دي څو کومه 3 چې بېرته همدا عدد ده خو
هغه مې چې په شکل کې انجینرینګ نوټیشن په شکل یا ساينټیفیک نوټیشن په شکل چې څو د اهمیت وړ رقمونه لري 2 او که چیرته وي چې همدا راته 3 د اهمیت وړ رقمونه 2.5 یو صفر ورکوم ضرب لس په توان دي 3 اوس دا صفر د اهمیت وړ رقم کې څه ده شامل ده یا کولای شم چې همدا داسې هم ولیکم په دې شکل ولیکم چې 0.25 ضرب لس په توان د څو کمه 2 کمه او بیا چې ماته 3 د اهمیت وړ رقمونه 25 2 نو څو د اهمیت وړ رقمونه لري 3 د اهمیت وړ رقمونه لري نو موږ عادت څه کو په ساينټیفیک نوټیشن یا انجینرینګ نوټیشن په شکل لیکو چې بیا څومره د اهمیت وړ رقمونه موږ غواړي هغومره ورته اضافه کوو بله مهمه موضوع چې دا هغه دی همدې که چېرته عدد له صفر نه کوچنی اوسي له صفر نه څه اوسي کوچنی اوسي څه مطلب 0.002 5 شپږ دا اوس د اهمیت وړ رقمونه لري دغه صفرونه چې مخکې راغلي دا د اهمیت وړ رقمونو کې نه دي حساب د اهمیت وړ رقمونو کې نه دي حساب نور اخوا چې صفرونه راځي هغه بیا چې دي شامل دي اوس د اهمیت وړ رقمونه لري 1 2 3 که چېرته دا عدد داسې اوسي 0.005 شپږ دا اوس د اهمیت وړ رقمونه لري څلور د اهمیت 1 2 3 څلور دا صفر چې اوس د دوه اهمیت وړ رقمونو مخکې راغله دا هم چې ده د اهمیت وړ رقم دی یا همداسې راته اوسي 0.002 شپږ صفر دا اوس دغه صفر د اهمیت وړ رقم دی 1 2 3 څلور د اهمیت وړ رقمونه لري یا ولیکي راته 0.052 څو د اهمیت وړ رقمونه لري 2 که چېرته دلته صفر ورکړي اوس څو د اهمیت وړ رقمونه لري 3 که چېرته دلته یو عدد ورکړي څو د اهمیت وړ رقمونه لري 4 دا صفرونه نه دي شامل دا صفر شامل ده که چېرته دلته بل صفر ورکړي 1 2 3 4 5 د اهمیت وړ رقمونه لري که چېرته بل صفر ورکړي دا هم د اهمیت وړ رقمونو کې حساب دی یعنې دغلته چې کوم صفرونه دي 0.00 دغه نه دي شامل نور اخوا څنګه دي د اهمیت وړ رقمونو کې شامل دي یا پر مثال داسې راته ولیکي 0.00 شپږ 8 9 0 څو د اهمیت وړ رقمونه لري 4 1 2 3 4 دا صفرونه نه دي شامل او هغه شامل دي نو 4 قاعدې شي چې کله یو هول نمبر راکړل شوي او صفرونه پکې وي دا ټول ارقام چې د اهمیت وړ دي کله چې یو هول نمبر راته راکړل شوی اوسي او منځ کې صفرونه راغلي سي دا صفرونه هم چې دي د اهمیت وړ رقم دي او کله چې شروع کې د هول نمبر یا د مکمل عدد صفرونه راغلي هغه بیا موږ ته انکلیر ده چې دې په خاطر چې موږ دغه مشکوکواله له منځه یوسو او واضح یو چاته ووایو چې څومره د اهمیت وړ رقمونه دي په کار دي نو زه چې کوم عدد د انجینرینګ نوټیشن په شکل یا ساینټیفیک نوټیشن په شکل لیکم او د اهمیت وړ رقمونو شمېر ورته ښایم او که چېرته له یو نه عدد کوچنی اوسي دا کوم صفرونه چې مخکې راغلي دا صفرونه نه دي شامل هاخوا چې کوم صفرونه د عددونو ترمنځ راځي یا هم وروسته راځي هغه په د اهمیت وړ رقمونو کې شامل دي بل مهمه موضوع د اعدادو راونډ اف کول دي rounding off number مطلب څه شی ده فرض کې موږ چې کله اندازهګیري کوو په انجینري کې عموما چې اعداد ارقام او ډیټا بیانو د یو کمیت یو مقدار بیانو هغه 3 د اهمیت وړ رقمونه لري یعنې اکیورسي څومره اوسي تر 3 اهمیت وړ رقمونو پورې اوسي هغه جیومټري ډیټا اوسي یا هم د لوډ ډیټا اوسي څه مطلب پر مثال زه لرم ما د یو عمده‌ستاتیک پر مثال ما د یو محصله قوي مقدار محاسبه کړ چې هغه راغی 15.2 شپږ 8 9 15 شپږ 8 9 دومره راغی نیوټن راغی اوس که زه چېرته همدا عدد زه لیکم په همدې شکل نو زه دا معنا لري چې ما ډېر څه کړی په اندازهګیرۍ کې دقت کړی یعنې د لوډ په محاسبه کې یا په دې لوډ په اندازهګیرۍ کې ما څه کړی ډېر زیات دقت کړی اکیورسي کړی او عموما چې په انجینري کې ډیټا هغه کېږي
ریزلټ بیانېږي هغه تر 3 د اهمیت وړ رقمونو پورې 1 2 3 اخوا عددونه زه څه کوم راونډ اف کوم یا دا ټول عدد څنګه کوم راونډ اف کوم اوس چې دا کار کوم دلته یو قاعده ده قاعده چې دا قاعده ده چې تر کوم عدد پورې زه عدد راونډ اف کوم اوس تر شپږو پورې راونډ اف کوم شپږ نه مخکې به عدد ته به وګورم که دا عدد 15 و نه غټ عدد و 15 نه غټ رقم و نو په دې مخکیني یعنې په دې شپږ به یو اضافه کوم او که چېرته له 15 نه کوچنی عدد و نو په دې شپږو به کوم عدد اضافه کوم څه مطلب اوس اته ده که نه تر دې ځایه زه راونډ اف کوم شپږو نه مخکې څو ده اته اوس 15 نه څنګه ده اته 15 نه غټ ده چې غټ ده نو اوس په دې شپږو یو اضافه کوم داسې کوم 15.2 وکوم او اخوا نور څه کومه حذفوم څو راغلی 15.28 نیوټن دا چې څو راونډ اف شو یا پر مثال داسې راکړ شوي چې تر 2 اهمیت وړ رقمو پورې راونډ اف کړه یو عدد بل راکړی دی داسې 15.225 شپږ ما ته تر 2 اهمیت وړ رقمو پورې څنګه که راونډ اف کړه نیوټنه ده فرض مثال چې د 2 اهمیت وړ رقمو پورې راونډ اف کوم 15 په خپله پرېږدم اشاریه اوس دا 2 لکه نو 2 نه مخکې عدد ته ګورم که چېرته دا له 15 نه څنګه و غټ و نو یو دانه په دې 2 اضافه کوم که کوچنی و نه اضافه کوم اوس 2 له 15 نه څنګه ده کوچنی ده نو په دې 2 اضافه کوم نه 15.2 او اخوا چې کوم حذفوم نیوټن یا هر مقدار اوسي د هر کمیت مقدار اوسي په همدې طریقه څنګه کېږي راونډ اف کېږي خو یو څوک پوښتنه کوي چې داسې یو عدد زه لرم 52.5 شپږ 15 زه غواړم چې تر دې ځایه پورې چې کومه راونډ اف کړم څلور د اهمیت وړ رقمونه پکې پرېږدل اوس زه چې کوم د شپږو نه مخکې عدد ته به وګورم ما ویل چې د 15 نه غټ و نو موږ به څنګه کوو یو به په دې اضافه کوو که کوچنی و نو نه به اضافه کوو اوس که خپله 15 اوسو نو بیا څنګه چلو کوو که 15 و نو بیا به دلته دې مخکیني ته ګورو که چېرته دا طاق یا اوډ نمبر اوسو نو موږ به چې کوو په ده یو اضافه کوو که چېرته جفت و یا ایون و نو موږ به چې نه کوو اضافه کوالی نه کوو اضافه والی پرې نه راولو څه مطلب دا اوس شپږ ده او دا څو دي 15 اوس خپله 15 ده که نه نه 15 نه زیات ده نه 15 نه کم ده خپله چې 15 ده نو په دې به هېڅ عدد نه اضافه کوم ځکه دا چې ده جفت ده نو په دې شکل 52.5 شپږ په خپله پرېږدم خو که پر مثال داسې راته چالي کړی و ما ته تر دې ځایه پورې څنګه که تر دې ځایه پورې راونډ اف کړه تر دې ځایه پورې راونډ اف کړه څلور د اهمیت وړ رقمونه پرېږده دې اوو ته ګورم او اوو نه وروسته چې کوم عدد راځي هغه څو ده 15 نه غټ ده او نه کوچنی ده نو موږ څه کوو اوس دې مخکیني ته ګورو چې خپله 15 نو مخکیني ته ګورو مخکیني ته چې ګورم که چېرته جفت و یو پرې نه اضافه کوم او که چېرته طاق و یو پرې اضافه کوم اوس چې ده طاق ده طاق رقم ده نو اوس یو پرې اضافه کوم 52.58 په دې مې یو څنګه کړ اضافه کړ او 15 مې څنګه کړ حذف کړ یا پر مثال داسې یو عدد راکړی ما ته وایي چې 3 د اهمیت وړ رقمونه په دې کې ما ته پیدا کړه نور څنګه کړه له منځه یوسه زه اوس ګورم ته کوم ځای پورې تر دې ځای پورې څنګه کوم راونډ اف کوم 3 د اهمیت وړ رقمونه دي دا چې 9 ده له 15 نه ډېر ده نو په دې یو اضافه کوم 15 چې 9 باندې یو اضافه کوم څو کېږي 10 صفر دومره یو دلته راځي 9 اتو یو 9 نو دا مې چې نه منځه یو کله چې پوره عدد وي هغه چې بل عدد موږ حذفوو نو هلته څه کوو هلته صفر وضع کوو اوس دا څو د اهمیت وړ رقمونه لري 2 د اهمیت وړ رقمونه ما درته وویل چې څو د اهمیت وړ رقمونو په شکل ولیکه چې 3 د اهمیت وړ رقمونه نو زه دا د عدد لیکنې په علمي طریقه یا ساینټیفیک نوټیشن په شکل لیکم 15.9 ضرب لس په توان د څو 3 اوس دا څو د اهمیت وړ رقمونه لري 2 ما درته ویلي چې 3 د اهمیت وړ رقمونه لري یو صفر 9 نه وروسته ورکوم لس په توان د 3 هماغه څو د اهمیت وړ رقمونه اوس لري 3 د اهمیت وړ رقمونه لکه دا کومه ورته مکمل عدد وکړه چې صفرونه مخکې راغلي دا د اهمیت وړ رقمونه نه دي موږ باید څه کوو د عدد لیکنې په علمي شکل به لیکو یا پر مثال 15 شپږ 8 9 15 ده ما ته دا تر دې عدد پورې راونډ اف کړه یعنې 3 د اهمیت وړ رقمونه دي ولري تر دې ځای پورې چې راونډ اف کوم مخکیني عدد ته ګورم مخکیني عدد نه ورپسې عدد ته ګورم اتو نه مخکې وروسته چې کوم عدد د هغه ګورم که 15 نه کم نه اضافه کوم ته که چېرته 15 نه لوی و نو دا څنګه کوم یو اضافه کوم نه اوس 15 نه لوی ده نو څو اضافه کوم یو اضافه کوم 15 شپږ 9 کوم ده
د باندې نوې اضافه که نه، او دا چې پوره عدد راټوله نو دې پوره 9 د لرې کولو په ځای دا څه لیکمه صفرونه لیکم. اوس که ماته وایي چې 3 د اهمیت وړ ارقام ولیکي، دا اوس 3 د اهمیت وړ رقمونو په شکل په دې شکل لیکم 5.98 ضرب 10 په توان دی څو 4 ساینټیفیک نوټیشن په شکل یا داسې هم لیکلی شم چې ولیکم 56.9 ضرب 10 په توان دی څو 3. انجینري نوټیشن کې کوشش کیږي چې دغه د 10 په توان دی 3 10 په توان دی 6 10 په توان دی 9 10 په توان دی 12 یعنې داسې د 10 په توان دی 3 ترمنځ تفاوت ولري، یعنې تفاوت یې 10 په توان دی 3 اوسي. نو کله چې موږ ته یو عدد راکړ شوی وي چې موږ نه راونډ اف غوښتلی وي څنګه چل کوو، تر کوم عدد پورې چې زه راونډ اف کوم دې عدد نه وروسته عدد ته به ګورم. که چېرته له 5 نه کوچنی و نو په دې مخکیني عدد باندې به کوم رقم نه اضافه کوم، او که چېرته له 5 نه غټ و بیا به یو رقم په اضافه کوم، او که خپله 5 نو بیا به مخکیني ته ګورم که جفت و کوم عدد به پرې نه اضافه کوم، او که تاق و بیا به یو پرې اضافه کوم. لکه فرض مثال 52.85 ما ته وایي تر دې ځایه پورې راونډ اف کړه، 3 د اهمیت وړ رقمونه پرېږده. اوس دا دغه شپږو ته ګورم، دا 5 ده که نه، 5 له 5 نه نه ډېر ده او نه کوچنی ده، نو زه چې کوم دې مخکیني ته ګورم. تاق ده که نه، چې تاق ده جفت ده چې کوم رقم پرې نه اضافه کوم، یعنې 5 2 شپږ په خپله پرېږدم. او که چېرته فرض مثال همدا څه و او دا څه د 5 ده یعنې خپله 5 و، نو دا څه مې کوم یو مې په اضافه کوم بیا د څو کوم 8 کوم. او که چېرته داسې و ما ته وایي تر دې ځایه راونډ اف کړه، دا ګورم 5 نه کم ده که نه ډېر ده که نه، نو په دې باندې یو اضافه کوم څه رقم 52.8 کوم. او که چېرته فرض مثال دا 5 نه کم څو و 5 نه کم 2 و، اوس 5 نه چې کم ده په دې باندې کوم یو نه اضافه کوم 5 په خپله پرېږدم. او که چېرته خپله 5 و بیا مخکیني ته ګورو که جفت و نه اضافه کوو، که تاق و یو پرې اضافه کوو. بله مهمه موضوع چې دا هغه دی ډایمیژنل هوموجینیټي ده. څه مطلب؟ ډایمیژنل مطلب څه شی ده له دې نه؟ مطلب فرض کړئ موږ ته یو معادله راکړل شوې ده، د ډینامیک یو معادله راکړل شوې چې اس مساوي کېږي وي ضرب د ټي مثبت 1/2 ای ټي مربع. داسې یو معادله راکړل شوې، یا بله هره معادله راکړل شوې اوسي. زه وایم چې هره معادله راته راکړل شوې اوسي هغه باید څه اوسي؟ ډایمیژنلي هوموجینیټ اوسي. مطلب څه ده؟ مطلب دا ده چې په دې معادله کې څومره حدونه یا ټرمز دي دا ټول باید عین واحد ولري، یو شان واحد ولري، یا سیم یونټس ولري. څه مطلب؟ او همدارنګه په دې کې چې څومره حدونه دي څومره کمیتونه دي د دې ټولو کمیتونو واحدات هم باید د واحداتو له یو سیستم څخه انتخاب شوي اوسي. ګورو په دې کې څو حدونه دي؟ 1 حد 2 حده 3 حده 3 حده دي، او څو یونټ کمیتونه دي؟ 1 2 3 4 کمیتونه دي. اوس اس چې شی ده پوزیشن ده چې په ایسا کې واحد شی ده متر، وی چې ده سرعت ده چې په ایسا کې واحد شی ده متر پر سکند، او ټي ټایم ده چې په ایسا کې واحد شی ده سکند، او هیڅ شی ده تعجیل ده چې په ایسا کې واحد شی ده متر پر سکند مربع. وګوره د ټولو کمیتونو واحدات مې د واحداتو له یو سیستم څخه انتخاب کړ چې نه د اس ای سیستم څخه. همدارنګه ما وویل چې د دې ټولو حدونو واحدات باید یو شان اوسي. ټولو حدونو د اس واحد یعنې د مساوات په ښي طرف کې چې کوم حد ده د هغه واحدات باید د مساوات په ښي طرف کې چې کوم حدونه د هغه سره یو شان اوسي. څه مطلب؟ د اس واحد څه ده؟ متر. نو زه وایم چې د دې دواړو حدونو واحدات هم باید متر راشي. وی واحد څه ده؟ متر پر سکند، او د اس ټي واحد څه ده؟ سکند. د دې بل حد د ای واحد څه ده؟ متر پر سکند مربع، او د ټي واحد څه ده؟ سکند چې مربع کو سکند مربع. متر په خپله دا متر پر سکند کې سکند له سکند سره د څه پاتې کېږي؟ متر. سکند مربع دی بل حد کې څه کېږي؟ سکند مربع سره د څه پاتې کېږي؟ متر. ګوره د ټولو حدونو واحدات څه شول؟ متر شول. نو زه وایم چې معادله ډایمیژنلي هوموجینوس ده. یا که چېرته همدغه معادله زه چې شته حل کړمه
دا معادله زه تعجیل ته حل کوم په دې طریقه وی ټي د مساوات دی خوا سره راوړم اس منفي وی ضرب دی ټي دا مساوي کېږي د 1/2 ای ټي مربع سره اطراف دواړه په څو کې ضربوم په 2 کې ضربوم دا خوا چې ضرب کوم 2 له 2 سره ځي چې پاتې کېږي ای ټي مربع پاتې کېږي او دلته دا 2 په دې کې ضربوم 2s منفي 2 وی ټي دا خوا اطراف دواړه خوا په څو تقسیمو په ټي مربع دا هم په ټي مربع ټي مربع د ټي مربع سره خلاصېږي ای مساوي کېږي 2s پر ټي مربع منفي یو ټي له یو ټي سره ضربي مربع سره ځي چې کېږي 2 وی پر ټي کېږي اوس دا د تعجیل معادله شوه زه وایم چې دا معادله باید څه اوسي ډیمیجنلي هوموجینیوس اوسي مطلب دا چې د ای کوم واحد راځي حتی چې کوم واحد راځي هغه د دې حد هم اوسي دې واحد چې دا متر پر سکند مربع د دې بل حد اس واحد چې دا متر او د ټي واحد چې دا سکند چې مربع په سکند مربع د دې حد واحد چې دا وی واحد چې دا متر پر سکند او د ټي واحد چې دا سکند سره ضربېږي چې کېږي سکند مربع نو ګورئ د ټولو حدونو واحدات چې ټول متر پر سکند مربع شول نو زه وایم چې معادله ډیمیجنلي هوموجینیوس ده همداسې هره معادله چې راکړل شوي چې څومره حدونه پکې اوسي د ټولو حدونو واحدات باید سیم اوسي یعنې یو شان اوسي نو څوک پوښتنه کوي که چېرته یو معادله ډیمیجنلي هوموجینیوس نه اوسي نو څه تاوان لري یا د څه په خاطر دا معادله باید ډیمیجنلي هوموجینیوس اوسي یو خو دا خبره چې کله موږ واحدات له یو سیستم څخه انتخابوو نو موږ بیا کولی شو چې دا دواړه ټرمونه څنګه جمع کړو یا کله چې زه معادله ډیمیجنلي هوموجینیوس نه اوسي نشم کولی چې وي ټي حد له 1/2 ای ټي مربع حد سره څنګه کړم کمباین کړم یا یو ځای کړم یا هم جمع کړم که چېرته دلته تفریق اوسي بیا یا تفریق کړم فرض مثال دا راغله ده متر او بل هغه راغله ده سکند دا بیا کومه شی یو ځای کولی شم نشم یو ځای کولی نو او بل د دې په خاطر هم چې کله موږ محاسبات کوو بدون له دې نه چې زه د هر حد کې د هر کمیت په ځای چې ولیکم د هغه واحد مو لیکم او عددي قیمت مو لیکم او بیا چې ترسره کړم محاسبه ترسره کړم نو د دې په خاطر چې زه د واحداتو لیکلو نه صرف نظر کوم صرف د کمیتونو عددي قیمتونه ولیکم او وروسته چې پیدا کړم مقدار پیدا کوم او بیا بیرته په اخیره کې چې کوم کمیت مې محاسبه کړی دی همغه واحد ته په کتو واحد وضع کړم نو د دې په خاطر چې همدغه اساني رامنځته کړي موږ چې وایو چې د معادله باید ډیمیجنلي هوموجینیوس وي مطلب مې څه اوس زه که چېرته اس ته قیمت پیدا کوم د وي قیمت وضع کوم د ټي قیمت وضع کوم د ای قیمت وضع کوم بدون له دې نه چې زه د دوی واحدات وضع کوم د وي ټي او د ای واحدات وضع کوم مستقیما قیمت وضع کوم د اخیره کې د اس څه لیکم واحد لیکم چې څه ده متر ده او کېدلی شي که چېرته یو معادله ډیمیجنلي هوموجینیوس نه اوسي کېدلی شي چې معادله مکمله غلطه اوسي یا اشتباه اوسي معادله چې اوسي اشتباه اوسي او بل په انجینرینګ میخانیک یا په میخانیک کې چې کله موږ محاسبات ترسره کوو نو معادلې چې اوسي همیشه ډیمیجنلي هوموجینیوس اوسي یعنې موږ مستقیما عددي قیمتونه وضع کوو او د ټولو حدونو ټرمونه یو شان اوسي نو د الجبري محاسباتو د چک دپاره دا یو غوره لاره ده په میخانیک کې چې که چېرته موږ معادله څنګه کوو چک کوو دا و د نن ورځ درس خدای تعالی دې وکړي چې څه مو ترې زده کړي وسي په راتلونکي درس کې به انشاءالله د واحداتو په بدلون کې مثالونه حل کړو او دنه وروسته به د میخانیک یا د ستاتیک اصلي درسونه څنګه کوو شروع کوو د ستاتیک اصلي درسونه به شروع کوو